السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبرې دي؟ زه تاسو له راغلی وم، ما تاسو ټول ولیدئ، زه ډیره خوشحاله. ښه خدای دې اجر درکړي چې راغلی وې د موږ د خاطره. ولس ته څه وایم؟ که چېرته د تا په اړه ولس سره خبرې وکړم څه ورته ووایم؟ چې زموږ نازي اقبال زموږ د خاطره راغله کاناډا ته، او زموږ د خاطره نازي اقبال موږ ته سندرې وویلې. په دواړو سترګو زه به ولس ته دا خبرې ورسوم، ځکه ته زموږ دپاره راغلی وې، د افغانیت دپاره دې سندرې ویلې، دا خو غټ کمال دی. کاروبار دې څنګه روان دی؟ روزګار څنګه چلیږي؟ چې څوک هم د ډاکټر صافی سره کاروبار کوي نو مهرباني وکړئ د ده سره هیڅ کاروبار ونه کوئ، ځکه ما سره چې کومه ژبه کم زبان کړی و نو هغه د ما سره پوره نه کو او دی زموږ نه وتښتېدو. ښه خیر موږ ته خو وایي چې د افغانیت په نوم راغلی وم، تا خو د ډاکټر سره معامله سور کړې وه، کاروبار دی و. زه خیر دا ډاکټر دی خدای غر کړي لکه چې وایي شرمولو، که مو ګیر که څه ورته ووایو نو زما دپاره به مو ورته یو دوه خبرې کوئ او بلکې په پښتو کې به ورته کنځل کوئ، نو دا به زما دپاره ډیره لویه خبرې. ښه بیبي حاجي، مطلب که کنځلې م ورته کوو په خارج کې باید په پښتو کې ورته وکړو، ځکه چې پښتانه بدنامه شي، ولې په پنجابي کې ورته نه کوو؟ مطلب ډمه ته یې د افغانیت په نوم راغلی، اما په اصل کې پټ کاروبار دې روان کړی او پیسې درنه بل چا تښتولي، او اوس غواړي چې د تا په سر مونږ غیرت وکړو او سړی چې ګیر کو کنځلې م ورته په پښتو کې وکړو. دا کوم انصاف دی یار؟ زه نه غواړم